اولنی سوال په دې نشیز کې هغه دا دی ورور کړی دی چې که د پاکو اوبو سره پاک شی ګډوډ شي د پاکو اوبو سره پاک شی ګډوډ شي نو په دې اوبو باندې چاردام کول یا غسل کول روا دي او که نه الجواب بالله التوفیق زه به ته لږ وضاحت وکړم تفصیل به ته بیان کړم نو ښه به پوه شي په دې مسله چېرته ته هم دا مسله را پېښېږي نو تاسو به پوه یې د پاکو اوبو سره چې پاک شی ګډونو کې یا ګډوډ شي ورسره نو د دې درې حالات دي اولنی حال دا دی پاکې اوبه د پاک څه سره یو پاک شیز دی د هغې سره ګډې وډې شوې نه یې رنګ بدل شو نه یې خون بدل شو او نه یې بین بدل شو د اوبه خو بلکل پاکې دي ځکه چې د حق شان دي لکه داسې به ووایو اوبه دي او په هغې کې یو څو پاڼې ولیدې پاکې اوبه دي او په هغې کې څه ولیدې پاڼې پکې ولیدې نه یې وله رنګ بدل کو نه ولا خون بدل کو او نه ولا بین بدل کو نو دا اوبه استعمالول څه دي دا بالکل جایز دي اوبه پاکې دي کوم شی چې پکې ولیدلی دی هغه هم پاک دی او هغه شي پکې اثر هم نه دی کړی دا خو بالکل پاکې دي په دې باندې یو دلیل هم بیان کوم امام نسایي راوړی دی د ام هانیه رضی الله عنها روایت دی وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم او میمونه رضی الله عنها یو ځای غسل وکړو غسل هغوی یو ځای وکړو یا د یو لوښي نه غسل وکړو د یو لوښي نه غسل وکړو چې هغه په یو خانک کې و او هغه خانک کې هغه لوښی خانک و او په هغه خانک کې فیها اثر العجین د وړو اثرات پکې وو هغه خانک کې د څه اثرات وو د وړو او پکې اوبه هم پرتې او هغه استعمال شوي اوس که اوبو ته پاک اوبو ته معمولي وړه ولیږي اثر پکې نه وله رنګ بدلی نه وله خون بدلی او نه وله بین بدلی یو خو دا شو که چېرته م اوبو ته پاک شی ولید او نه یې وله خون بدل کړی نه رنګ نه بین او بالکل استعمالوه کې کوئی شک نشته دویم قسم هغه دي پاکې اوبه دي پاک شی ورسره ګډوډ شو یا پکې ورولید او بالکل د اوبه بدلې کړي تر دې چې نوم یې ولم بدل کړو بیا ورته څوک اوبه نه وایي نو په دې باندې چاردام او غسل نشي کولی دا د علماو اتفاقي قول دی مثال ته اوبه راوړې او په هغې کې دې دغه تور چای ور واچو دې ته اوس اوبه ویلی کېږي نوم یې بدل شو څه به ورته وایي اوس چای یا اوبو کې جوس جوړ کړو څوک ورته اوبه وایي څه ورته وایي جوس حالانکې اوبه پاکې دي او دا چای هم پاک دی خو مسله څه جوړه شوه چې نوم بدل شو نوم د هغې د اوبو ته اوس څوک نه وایي بل مثال یې پرې واله زه په اوبو کې دې غوښه وخوټ کوله هغې ته به خلک شوروا وایي اوبو ته څوک نه وایي نو په دې باندې اوس ته اودس نشي کولی دا دویم حال شو دریم حال دا دی پاکې اوبه دي او پاک شیز پکې ولیدو یا ورسره ګډوډ شو او د اوبو دا نوم یې بدل نه کړو اوبه ورته خلک وایي خو دا دی چې اثر یې پکې وکړو په دې کې په هغه اولني حال کې څه فرق دی هغې اثر نه و کړی هغه اولني حال اثر نه و کړی بین رنګ خون هر څه برابر و دې ځای کې اوس چلو شو اثر یې پکې کړی دی یا یې خو بین بدل کړی دی یا خون او یا رنګ حالانکې خلک ورته وایي اوبه نوم یې نه دی بدل کړی ځکه که نوم یې بدل شوی وی نو بیا خبره واضحه وه بیا خو هغه دویم حال و په دې کې د علماو اختلاف دی لکه داسې به ووایو اوبه دي
او هغې ته صابون ولید بالټي کې اوبه پرتې دي او هغې ته څه شی ولید صابون چکۍ ورته ولیده نو رنګ به یې څنګه شي رنګ به یې چې خړ غونته کي شي خو وایي ورته خلک څه اوبه ورته وایي که نه وایي اوس صابون پاک دی اوبه پاکې دي مشکل دا جوړ شو چې د پاک شي پکې اثر وکړو دې کې د علماو اختلاف دی بعض علما دا وایي چې نه دا اوبه پاکې دي خو بل نه پاکوي او د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مذهب دا دی وی دا اوبه پاکې دي او بل هم پاکوي ځکه چې دا اوبه دي اوبه خو ورته ویلی کېږي دا قول د امام ابن حزم هم دی د امام ابن منذر د شیخ الاسلام ابن تیمیه د شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین او ټول دا وایي دا اوبه پاکې دي او بل هم پاکوي ولې وی الله په قرآن کې وایي چې فلم تجدوا ماء فتیمموا که تاسو ته اوبه میلاو نه شي نو تیمم وکړئ الله اوبه ویلي او دې ته هم اوبه ویلی کېږي دې ته هم څه ویلی کېږي اوبه یو ښکلی دلیل پرې درکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو چې به سفر کو او اوبه به یې ځان سره ګرځولې نو اکثر په هغه زمانه کې لوښي د اوبو هغه به د سرمنو نه جوړېدو که نه سرمن نه به جوړېږي په سرمن کې چې اوبه ډېر وښي بدلېږي که نه بدلېږي خوند بدلېږي که نه بدلېږي ها بیا به م هغوی استعمالولي داسې یو ځای کې نه راغلي چې پیغمبر وایي چې دا اوبه صحیح ده پاکې دي خو بل نه پاکوي د دې نه ښکلی دلیل درکړم مړی چې مسلمان مړ شي دله غسل ورکول دا د حق دی او دا فرض کفایي کار دی مسلمانان به دله غسل ورکوي په دغه غسل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یو پیر اوبو اړولو کې به څه چل کې اوبه او د بیرو پاڼې به وټکې هغه به په دې اوبو کې واچې او ګډې وډې به یې کړي چې ښه زږ وکړي بیا به په دې مړي باندې واړی ولي چې دا مړی ورسره ښه صفا شي نو اوس که دا اوبه د دې استعمالول جایز نه وي چې پاک شی پکې اثر وکړي نو دلته څنګه استعمالېږي د بیرو پاڼې چې ته وټکې او اوبو ته یې ور واچې اثر پکې نه کوي سم اثر پکې هر څه بدل کړي خو بیا ورته هم اوبه ویلی کېږي او بیا هم دلته استعمالېږي نو راجح قول دا دی والعلم عند الله چې داسې اوبه استعمالول څه دي جایز دي لکه اوبه دي او هغې ته موږ به داسې اوبه دي او هغې ته زعفران ولیدو زعفران ولا څه چلو کو هغه بینې ولا لږ بدل کو د اوبه پاکې دي او بل هم پاکوي حدیث یې ووایه اوبه دي او هغې ته معمولي اوړه ولیدو لږ ساعت مخکې ماته ښه یا داسې وي اوبه دي د ټانکۍ په ویښ کې او ټانکۍ زنګ شوې ده کېدای شي داسې که نه شي کېدای نو دا زم چې دې تفصیل نه بعد به تاسو ته هره خبره واضحه انشاءالله دا درې حالات دي د اوبو چې پاک شی پکې ولیږي خبره ګوره ټوله د پاک شي ده د پرید کیسه جدا ده د ورور سوال کړی دی چې پاک اوبو ته پاک شی ولیدلی نو زه به چاردام کولی شم که نه نو موږ وایو جواب یې واوره دغه درې حالات دي یا خو به پاک اوبو ته پاک شی ولیدلی او څه اثر پرې نه دی کړی دا خو استعمالوه او یا ورته پاک شی ولیدلی دی خو نوم یې ورله بدل کړی دا مه استعمالوه یا ورته پاک شی ولیدلی دی او څه اثر یې پرې کړی دی خو نوم یې پاتې دی نو په دې کې د علماو اختلاف دی او راجح قول د دلایل په رڼا کې دا دی چې استعمالولی شي په اودس چاردام کې